ډیرو سختو جنگونو دوران و. ضرور ده چې موږ علم وکړو، تعلیم وکړو، تاسو یو ښه هدف ځان ته ټاکلی وي، بیا دغه مشکلات ډیر خیره کیږي. عبدالرحمن همت دقیقاً 24 کاله وړاندې د کابل په ګاونډ ولایت وردګو کې جغتو ولسوالۍ کې زیږېدلی یم. د کانکور په نتیجه کې کابل پوهنتون ته راکامیاب شوم د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته، او 4 کاله مې دلته لیسانس کړی او 100 کال خوشبختانه د همدغې پوهنځي د ماسټرۍ برنامې د نړیوالو اړیکو برنامې ته کامیاب شوی یم. هغه وخت کې چې موږ مکتب ته تلو د ډیرو سختو جنگونو دوران و. د ما نه یادېږي حتی چې داسې کومه ورځ چې موږ د دې ټولګي هغه د ورځې درس پوره پای ته رسولی وي. شاوخوا ته بمبمونه الوتل او مرمۍ به راتلې. څو ځله ما خپله شاید دې ته تصمیم نیولی وي چې یاره زده کړې نور بس. مادي امکاناتو نشتون خو عادي خبره وه. هره ورځ به د یوې خبرې سره مواجه کېدو، یا به د چپټر قصه نه وه، یا به د کتاب امکانات نه وو، یا به د کورس ضرورت و چې کورسونه ځینې تعقیب کړو، دغو مادي امکانات به نه وو. نو موږ هم د دې نه مستثنا نه وو. مسافري په څنګ کې دغه خبره په مجموع کې د افغانانو ژوند دغسې د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. خو هغه څه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ تاسو یو ښه هدف ځان ته ټاکلی وي، بیا دغه مشکلات ډیر خیره کیږي، هغه تد کیږي او په هغې باندې موږ ډیر په اسانۍ باندې برلاسي کیږو. تعلیم د یو بنسټیز توکي په توګه نن ورځ ډیر مهم دی د هر چا لپاره. د موږ د تاسو دین په دې باندې ډیر تاکید کړی، یعنې د تقوا سره په څنګ کې کومه بله عامل یې چې د انسانانو د برترۍ دپاره ټاکلی هغه علم دی. د هر اړخ نه که موږ تاسو پرې راشو، د ځان د پیژندلو دپاره، د ټولنې د پیژندلو دپاره، د ژوند د مشکلاتو سره د مبارزې په خاطر باندې، یا په بله هر حتی که د مادي دید نه ورته وګورو، که موږ غواړو چې یو هوسا، آرام او ښه ژوند ته ورسیږو، ضرور ده چې موږ علم وکړو، تعلیم وکړو. د هر کس هغه ژوند د بېلابېلو ننګونو سره مخ دی، ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي او ډېری کسان بیا خپل ځان بایلي هغه د لاسه ورکوي. ما ډېر کله په خپل ژوند کې دا تجربه کړل، هغه څه چې موږ ته اسانه په لاس راځي دغې لذت هم ډېر کم وي. لومړی کار په اړه راته ووایي چېرته مو کار وکړه او څنګه په خپل کار کې مو د بریا لپاره څه کوي؟ غالبا زه په 11 صنف د مکتب کې وم چې یو تلویزیون و په غزني کې، خصوصي تلویزیون و. د هغوی یوه برنامه وه ژوندۍ خپرېده د قرائت و انس با قرآن، دغې برنامې نوم و. د ما لومړنۍ دنده په حساب هلته شروع شوه چې زه کار ساحې ته لاړم. د هغې نه وروسته بیا په یو ویب سایټ کې زه اډمین وم. دا ټولې هغه وظیفې دي چې ما د پوهنتون او د محصلۍ سره څنګ کې کړي دي. وخت نه وخته مې ژباړه کوله ځینو نهادونو سره، او بیا د هغې نه وروسته زه کابل پوهنتون ته راغلم. په دې اداري برخه کې مې دنده ترسره کوله. د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي عمومي اداري مسؤل شوم، عمومي مدیر شوم. هیله مې دا ده چې زه په خپل مسلک کې، یعنې ما کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم لوستي، په دغه برخه کې ماته د کار ساحه په لاس راشي، د کار موقع په لاس راشي چې خپلو همزولو ته، خپلو راتلونکي نورو ځوانانو ته هغه څه چې ما ترلاسه کړي په امانتداري توګه دوی ته انتقال کړی شم. هر ځوان ته د ما پیام دا دی چې زده کړې وکړئ، د خپلو زده کړو سره په خوا کې اړین مهارتونه زده کړئ. افغانستان داسې لیدل غواړم چې په ټول نړۍ په کچه باندې
د یو ښه هیواد په توګه د یو سیال هیواد په توګه باندې مطرح شي، د یو سیال هیواد په توګه باندې وپېژندل شي. په دې کې طبیعي ده چې د حکومتونو رول دی، د ټولنو پکې رول دی، د ځوانانو خپله پکې رول دی، یعنې ټول به یو د بل سره لاسونه ورکوو او بالاخره به دغسې یو سټیج ته یا دغسې یو مرحلې ته رسیږي.